شروع شوی او ډیر اکابر علماء کرام زمونږ دی پروګرام لراغلی او ډیر ښکلي بیانات وشو. وختیم ماشاءالله ډیر ښکلي ګڼه وه. اوس هم خلک رو رو را روان دي چې کوم ځای کې تاسو زما د اواز اورئ. تاسو ټولو مسلمانانو ته زما دا دعوت دی چې جومات ته تشریف راوړئ، ځکه داسې مجلسونه ډیر کم ملاویږي. یو صحابي دی حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې جنگ خندق کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر ستړی شو. आवाज وکړو اے صحابو تاسو کې به څوک لاړ شي د جنگ میدان ته چې مال حال احوال راوړي. حذیفه سے فرمایي چې ډیره زیاته سړزي هم وه او رحمت للعالمین یو صادر په خپل هم اغوستی و. ډیره زیاته سړزي وه. आवाज یې وکړو صحابو تاسو کې به څوک لاړ شي د جنگ میدان ته چې مال حال احوال راوړي. حذیفه سے فرمایي چې نبی مهربان ما ته اشاره وکړه چې زه رالم. نبی مهربان ناست دی، د لوږې د لاسې د خپلې خېټې مبارکې پورې کاڼي تړلي دي. هسې د سوچ خبره خو دا ده موږ باندې خو هغسې لږ هم نه ده راغلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې په خپلې خېټې مبارکې پورې کاڼي تړلي دي. حذیفه سے فرمایي چې زه رالم چې زه څنګه روان شم. نبی مهربان راته وفرمایل چې ورشه مال حال احوال لاړه. نبی مهربان فرمایي چې حذیفه صاحب روان شو، زه ورته ګورم انو نبی مهربان دواړه لاسونه پورته کړل او وی فرمایل اللهم احفظ احانا حذیفه عن یمینه وعن شماله. الله زما دا ملګری ستا د دین د تحفظ دپاره تنې تنها در روان دی. د ښي طرف نه ملګرتیا وکړه، د ګس طرف نه ملګرتیا وکړه. حذیفه صاحب فرمایي چې ما دا دعا واورېده زه ډېر زیات خوشحاله شوم. واپس چې رالم نبی مهربان ته مې حال احوال ووی. نبی مهربان ما ته د خپل صادر داسې کولاو کو چې راځه حذیفه نن در خپل صادر کې ځای در کوم. نو تاسو سوچ وکئ چې یو صحابي ته د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په صادر کې د خوشحالۍ د وجې دومره خوشحاله وي، نو موږ او تاسو خو د الله رب العالمین په جولای کې راپټ یو. لکه که تاسو کاتلي په دې بانډه کې دا چرګ چې کله باران وي دا یو چرګوړی راځي د مور د دې وزرو لاندې پټېږي. نو موږ تاسو الله رب العالمین په دې خپل کور کې راپټ کړي یو. دا مجلسونه ډېر کم ملاویږي. نو اوس باقاعده د تلاوت کلام پاک دپاره زه قاری اویس صاحب له دعوت ورکوم چې راشي او تاسو ته تلاوت کلام پاک وکړي. قاری اویس صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. يا معدني شراب سكليدي دلبرا تاپسی میڈیر جڑلی دی دلبرانو یدا گریوان چلون خکاریگی باران لدے دامی اخ کے ورید لی دی دلبران یدا گریوان چلون خکاریگی باران لدے دامی اخ کی ورید لی دی دلبرانو یا مور او پلار دوال جہان او مال او جانا والا ما پتا بائل لی دی دلبران یا مور او پلار دوال جہان او مال او جانا والا ما فتا بائل لی دی دلبران د خایس پتا بپو رزی د محشر اولگی د خایس پتا بپو رزی د محشر اولگی پاک رسول د عاشقانو چی نظر اولگی پاک رسول د عاشقانو چی نظر اولگی د خایس پتا بپو رزی د محشر اولگی پاک رسول د عاشقانو چی نظر اولگی پاک رسول د عاشقانو چی نظر اولگی یکل رڑا چیچ و محشر کشی د یار د حسن کل رڑا چپ محشر کشی د یار د حسن تا تا کمزور بارڑا دس پگمین ور اولگی تا تا کمزور بارڑا دس پگمین ور اولگی پاک رسول د عاشقانو چی نظر اولگی پاک رسول د عاشقانو چی نظر اولگی د خایس پتا بپو رزی د محشر اولگی پاک رسول د عاشقانو چی نظر اولگی پاک رسول د عاشقانو چی نظر اولگی دلتا
محبوب پټ په او یا زر پردو کې دے دلتا محبوب پټ په او یا زر پردو کې دے نکاب چل ریشی انداز بید حسن بشر اولگی پاک رسول دا عاشقانو چی نظر اولگی پاک رسول دا عاشقانو چی نظر اولگی دا خائص پتا بپاو رزی دا محشر اولگی پاک رسول دا عاشقانو چی نظر اولگی پاک رسول دا عاشقانو چی نظر اولگی اعلان با اکڑی پاک اللہ چی میں جانان راغے اعلان با اکڑی پاک اللہ چی میں جانان راغے دا مرحبا با آوازنا برابر اولگی پاک رسول دا عاشقانو چی نظر اولگی پاک رسول دا عاشقانو چی نظر اولگی دا خائص پتا بپاو رسی دا محشر اولگی پاک رسول دا عاشقانو چی نظر اولگی شمس رحمان دغا سخت ورز